هسپتالونو کې نن سبا کومه طریقه باندې ناروا غلط کارونه شروع دي. قدرمنو ډاکټران چې کوم دي هغوی څنګه پردو عزتونو سره لوبې کوي. نن به تاسو سره یو ویډیو شریکوم، خو تاسو ته دا خواست هم کوم چې د ویډیو ماشومان مو ګورئ او ورسره دا هم درته وایم چې ټول ډاکټران یو شانتي نه وي، ځینې پکې دغسې درنده صفته وي. دوستانو ویډیو به در سره ضرور شریکوم. هر څه نه وړاندې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکې ویډیوګانې هم تاسو ته په وخت در رسي. لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ نن سبا په هسپتالونو کې ډېر زیات رش هم وي، خو بیا ځینې هسپتالونه داسې وي چې هلته رش ډېر کم وي. نو همدغسې یو ښځه چې هغې خپله واقعه هم بیان کړې، دغه ویډیو یې هم شریکه کړې ده چې د هغې به په ملا باندې درد راتللو د دغه تکلیف د وجې هغه خاوند ته یې ویل چې ما سره ډاکټر ته لاړه شه، خو خاوند یې هم په یو داسې کمپنۍ کې کار کولو چې هغه سره به وخت نه و. نو ځینې خلک دا هم غلطي کوي چې خپله ښځه تر ډاکټره هم نشي بوتلی. نو چې کله بیا دغه ښځه په خپله ډاکټر ته تللې ده، نو ډاکټر ورته ویلي دي چې تا ته به ستن وهم. په دغه دوران کې په کلینیک کې هم څوک نه و. نو دې ته چې کله ستن وهلې ده، نو دا نشه شوې ده او بیا یې دې سره ناروا کار کړی دی. بیا خو هغه خاوند یې را رسېدلی هم دی، خو چې څه په دې باندې تېرېدل هغه پې تیر شوي دي. نو دوستانو زموږ د دې ویډیو یو خاص مقصد دی، یو خاص پیغام دی، او هغه پیغام هم دغه دی چې هیڅکله هم داسې ځایونه که هغه هسپتال وي، که هغه بازار وي، یا هغه بل داسې ځای وي چې هلته د سړو میل جول یا ناسته پاسته زیاته وي، نو باید چې هغه ځای ته ښځې ونه لېږل شي، ځکه چې بیا داسې بې شرمۍ مخې ته راځي. دغه ښځه وایي چې زما ټول ژوند برباد شو او زه اوس هېڅ چا ته هم دا خپل راز نشم ښکاره کولی، ځکه که دا راز ښکاره کړي نو ممکن چې خاوند ورته طلاق ورکړي. خو د دې ټوله ګناه خپله نه ده، ګناه یې ټوله د خاوند ده.